څه کوې چې اسمان ته ګورې خیر دی بایي تا سترګې لوړې نیولې دي مځکې ته وګوره ته څنګه را روان دي څنګه خبرې کوې داسې دماغ مه خرابوه پالتو اوس دماغ خراب کړم څه شان کوې ښه اوس زه در وښیم ته یې را وښیه ونیسه عجباره چیرې زغر د جبلانور له راسه ډېره غټه پډه مې کړې ده او ډېره غټه پډه ده بیداره راسه اورې و چیرې یې پر کوم ځای بایي ډایرکټ جبلانور له راسه دلته یو سړی دی بریا کې وموښتې وایي سترګې دي بسمان کې دي چې غټ غټ خبرې کوي یار عجب جبلانور څنګه نه در معلوم یار ښځه چک دی راپوه شي ډایرکټ جبلانور دی یار او دا ته داسې پوښتنه وکړه دی به ځای در وښي سلام علیکم ته چیرې بي ام سي باندې یې بس پر بي ام سي باندې ستاسې ته راسه ته بروري پر چوک باندې راوګرځېږه لږ مخته راسه جبلانور دی ووایه دا د ویکنان په اډه کې لوړ ولاړ راسه راسه دا روان دی و ځای ور وښم صحیح دی راسه هلته کښېنه راس ښه نور خیر دی ته ښه څه کار کوې یاره بېروزګاري ده و یاره زموږ هم بېروزګاري ده زموږ په ملک کار هم نشته و والله کار هم نشته نسوار درکړم نسوار کوې یا زه خپله نشې نه کوم ښه ودرېږه یاره بل شی به درکړم ولس دا خوږه وخوره دا څونه وځنډېدله یار ته دا خوږه وخوره هغه مشور را به شي یار زه کار لرم زه به ولاړ شم ته کار لرې و زه هم کار لرم به ټیک ده بیا به بل ورځ مجلس سمه ده سمه ده رخصت راکړه چېرته ګوره دا د دوکانداره د څو کال د کښني ده دا د 9 کال د کښني ده دا ډېره غټه ده ښه عثمانه زموږ ملک به ترقي وکړي که بیا نه وکړي یاره زموږ ملک به ترقي وکړي به نه زه تا ته یو کوچنی مثال در کوم یو سرکاري سکول کې هیډ ماسټر و ماشټرانو ته ویله ورته ورسه کوچنیانو ته وایه ورته لس سپی سار راوړئ زه ته د سکول کارت در جوړوم ماشټران راغله په کلاس کې کوچنیانو ته ویلې ورته یې دی وکړئ سار 10 سپی راوړئ موږ ته د سکول کارت در جوړوو کوچنیان چې کور ته رالو و مور ته یې ویلې ول پلار ته به ووایه چې 50 سپی راکئ موږ ته ماشټران کارت را جوړوي د هلکانو مور بیا راله و میړه ته یې ویلې ول هلکانو ول 100 سپی راکئ موږ ته په سکول کې کارت را جوړوي چې د لس سپی کرپشن پر 100 ختمیږي نو دا ملک ته توقع لرې چې دا به ترقي وکړي ملګرو په کلي کې ناست یم ملک صاحب را سره ناست پر ملک صاحب یو سوال کوم کې چیرې جواب راکړه ملک صاحب جی ستا خوښ یې ستا د مینې د زوی څه ده زما خوښ زما د زوی ستا د مینې د زوی څه ده مور